السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. الله جل وعلا شانه زما او ستا او د هر مخلوق د حال نه خبر ده. هغه زما او ستا د زړه نه خبر ده، د هغه نیت او ارادې نه خبر ده چې په کومه اراده او په کوم محرک باندې ته دا یو عمل تر سره کې. فکر مکوه چې ته کله د شپو په تیرو کې ځان ته یوازې ناستې فکر وکړې چې څوک مې نه ویني. الله رب العالمین سمیع بصیر ده او فرمایي ونحن اقرب الیه من حبل الورید. موږ دغه انسان ته د ورمیږ د رګ نه هم ډیر نږدې یو. نو فلهذا هر قدم باید په حساب کې دی. دلته دم او قدم دواړه په حساب دي. نحن اقرب الیه من حبل الورید. د الله رب العالمین مراقبت د هغې نږدېوالی موتا ته تل باید زما او ستا په یاد اوسیږي. ونحن اقرب الیه من حبل الورید. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.